سلامونه ونې هیلې لرم ملګرو هیله لرم ټول به روغ جوړ اوسئ. ښه راغلاست د وینورډ پروګرام اووم درس ته. لکه څرنګه تاسو ښه ویلي چې موږ تاسو د وینورډ پروګرام په برخه کې د کلیپ بورډ آپشن ولوسته او په دې مو وپوهېدلو چې څنګه خپل یو فایل یا هم یو ټکسټ یا هم یو متن پاراګراف په مختلفو شکلونو سره کاپي او پیسټ کړو او فارمټ پینټینګ مو وویل. په همدې ترتیب مو کټ آپشن وویل او په همدا اساس د کلیپ بورډ موضوع مو ختمه کړه. په دې درس کې موږ او تاسو د فونټ آپشن ولولو. د فونټ آپشن لپاره موږ لومړی راځو یو متن اخلو، مثلا د افغانستان په هکله موږ یو متن اخلو، راځو افغانستان ټایټل نیسو او انټر کوو. کله چې موږ انټر وکړ د فارمول په اساس چې موږ تاسو ته په لومړي درس کې ویلي وو د هغه فارمول په اساس موږ یو 4 پاراګرافه متن یا معلومات د افغانستان په هکله جوړوو. اوس وګورئ موږ دغه 4 پاراګرافه معلومات د افغانستان په هکله جوړ کړ. لومړی که چیرې موږ راشو د فونټ له آپشن څخه غواړو موږ یو بعض تغییرات راوړو د فونټ د آپشن له لارې په خپل یو ټکسټ یا هم متن کې، نو موږ باید خپل هماغه متن یا پاراګراف یا ټکسټ کاپي کړو. مثلا موږ راځو افغانستان کا سلیکټ کوو په بخښنې سره. کله چې موږ افغانستان سلیکټ کړ نو دلته وګورئ لومړی موږ سره د فونټ په برخه کې د فونټ یا هم د خط بعضې ډولونه شتون لري، مثلا اپتوز ډسپلی، اپتوز تایمز نیو رومان او داسې نور فونټس. مثلا موږ راځو تایمز نیو رومان انتخابوو. دلته وګورئ موږ چې کله تایمز نیو رومان د فونټ په برخه کې انتخاب کړ زموږ د هماغه عنوان شکل هم تغییر ومونده. بل که چیرې موږ راشو هر کوم یو خط چې موږ انتخاب کړو هغه موږ باندې زموږ په هماغه ټکسټ باندې تطبیق کیږي. نو موږ راځو مثلا اپتوز ډسپلی انتخابوو چې دا ډېر د استفادې وړ ده د 0.1 وړ پروګرام په برخه کې. بله موږ سره د فونټ سایز ده، یعنې یو خط موږ سره په کوم سایز کې شتون ولري چې تر ټولو جګې د وینورډ پروګرام په برخه کې هغه 2.7 ده یا هم بای ډیفالت چې 2.7 ده تر ټولو جګ او بای ډیفالت تر ټولو ټیټې 8 ده. موږ کولی شو چې د دغه دوو آپشنونو څخه هم ګټه واخلو. مثلا که چیرې موږ دغه آپشن باندې کلیک وکړو په هماغه اندازه زموږ د فونټ یا هم زموږ د متن یا هم ټکسټ سایز جګیږي. ګورئ موږ هر څومره کلیک چې ورباندې کوو په هماغه اندازه موږ سره سایز یې زیاتیږي او هر څومره چې په دې بل آپشن باندې کلیک کوو په هماغه اندازه موږ سره د فونټ زموږ د ټکسټ یا هم متن سایز کمیږي چې دغه آپشن ته انکریز فونټ سایز وایي او دغه آپشن ته ډیکریز فونټ سایز ویل کیږي چې کنټرول پلس شفت پلس لیفت ایرو کې د ډیکریز لپاره او کنټرول پلس شفت پلس رایټ ایرو کې د انکریز فونټ سایز لپاره. مثلا که چیرې موږ کنټرول پلس شفت پلس په بخښنې سره موږ یو ځل راشو دا خپل همدغه عنوان سلیکټ کړو. اوس کنټرول پلس شفت پلس لیفت ایرو کې که چیرې موږ په هماغه اندازه زموږ دغه عنوان چې موږ سلیکټ کړی و د هغې سایز کمیږي او په هماغه اندازه که چیرې موږ رایټ ایرو کې باندې کنټرول پلس شفت پلس رایټ ایرو کې باندې کلیک وکړو په هماغه اندازه سایز یې زیاتیږي. نو دا موږ تاسو سره د فونټ ټایپ سایز د انکریز او ډیکریز آپشنونه. اوس هم راځو د چینج کیس آپشن ته. مثلا که چیرې موږ راشو خپل دغه یو پاراګراف انتخاب کړو، وګورئ موږ دغه یو پاراګراف انتخاب کړ. اوس که چیرې موږ راشو دغه چینج کیس آپشن باندې کلیک کړو دلته موږ تاسو سره 15 آپشنونه شتون لري چې هر یو آپشن به موږ تاسو ته اوس بیان کړو تشریح کړو. لومړی موږ سره سنټنس کیس آپشن چې اوس انتخاب شوی ده. موږ سره سنټنس کیس آپشن داسې آپشن ده چې موږ کله هم یو متن لیکو او هغه متن چې موږ ختموو اخر کې موږ باید یو ډاټ یا هم یوه نقطه ورکړو، خو موږ هر لغت چې کوم موږ
کوم جمله چې شروع کوو د هغې لومړی کلمه او د هغې د کلمې لومړی توری موږ سره غټ راځي. مثلا دلته وګورئ دغه جمله موږ سره تر پوینټه پورې ده او دلته بیا یوه نقطه کېښودل شوې ده. اوس که چیرې موږ وګورو دا ویډیو چې تر ټولو لومړنۍ کلمه ده چې په زموږ دغه پاراګراف په ویډیو باندې شروع شوې، نو وګورئ وي پکې غټ ده. او که چیرې موږ وګورو دلته بیا موږ سره دا نقطه پای ته رسېدلې او دلته په پوینټ په برخه کې وګورئ موږ سره پي په وړوکي الفابet باندې لیکل شوی. ولې؟ ځکه چې دا موږ سره د جملې په سر کې نه ده راغلې یا هم جمله ورباندې نه ده شروع شوې. که همداسې موږ وین باندې وګورو، وین هم د جملې شروع کوونکی ده، ډبلیو پکې غټ راغلی ده. نو موږ سره دا و د سنټنس کیس آپشن. بل موږ سره لاور کیس آپشن ده. لاور کیس آپشن دا معنا ورکوي چې ټول کلمې په لاور کیس الفابet کې لیکل کېږي، چې یعنې ټولې کلمې یا هم ټول لغاتونه او توري موږ سره په وړوکي الفابet باندې لیکل شوي وي. بل موږ سره د اپر کیس آپشن ده، یعنې ټول هماغه ټکسټ یا هم پاراګراف چې موږ انتخاب کړی ده ټول به په غټ حروفو باندې ولیکل شي. مثلا څنګه چې تاسو اوس ګورئ ویډیو کې ټول توري موږ سره غټ لیکل شوي دي. په کلیک کې ټول توري موږ سره غټ لیکل شوي. همداسې ډاکیومنټ، your, best, fits, provides, powerful ټولو کلمو کې موږ سره هر یو توري غټ الفابet باندې لیکل شوي دي. بل موږ سره capitalize each word ده، یعنې هر یو لغت چې موږ شروع کوو د هغې لومړی توری باید موږ سره په غټ الفبا باندې شروع شوی وي. مثلا که چیرې ویډیو کې وګورو وي پکې غټ ده، په پرووایډز کې پي غټ ده، په پاورفل کې پي غټ ده، په وی کې ډبلیو غټ ده، په ټو کې ټي غټ ده، په هیلپ کې اچ غټ ده. همداسې نورو توري کې وګورو پکې لومړی توری غټ ده. بل موږ سره د ټوکل کیس ده، یعنې سرچپه کار کوي موږ سره دا ټوکل کیس. که چیرې موږ وګورو د هر توري لومړی سر یا هم لومړی شروع کوونکی توری د هرې کلمې هغه موږ سره په وړوکي الفابet باندې لیکل شوی، نو ټول کلمه په غټ الفابet باندې. مثلا که چیرې موږ په ډاکیومنټ کې وګورو ډي پکې وړوکی لیکل شوی او نور او سی یو ام ای ان ټي په غټ حروفو باندې په بخښنې سره په غټ الفابet باندې لیکل شوی ده موږ سره. نو دا موږ تاسو سره د سنټنس کیس او موږ سنټنس کیس په آپشن باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو که چیرې موږ ګورو زیاتره خلک د سنټنس کیس آپشن استفاده کوي، ځکه چې دا بای ډیفالټ وي او زیاتره د استفادې وړ وي. بل موږ سره وګورئ د کلیر آل فارمټینګ آپشن ده. د کلیر آل فارمټینګ آپشن به وروسته ووایو. اوس هم راځو د بولډ، ایټالیک، انډرلاین او داسې نور آپشنونو باندې. لومړی که چیرې وګورو موږ سره د بولډ د بخښنې سره د بولډ آپشن ده. د بولډ آپشن لپاره موږ سره شارټکټ کنټرول پلس بي ده. که چیرې موږ کنټرول پلس بي باندې کلیک وکړو نو وګورئ موږ سره هماغه پاراګراف چې موږ انتخاب کړی وي هغه ډبل کېږي هر حروف وي. مثلا که چیرې موږ ای وګورو هغه ډبل په ډبل الفابet یا هم په ډبل خط باندې لیکل شوی ده. که چیرې موږ دوباره کنټرول پلس بي باندې کلیک وکړو یا هم پریس کړو بیرته خپل عادي حالت ته اوړي. او دلته هم موږ کولی شو چې دا ورباندې یو ځل مو چې کلیک وکړ ګورئ فعال شو، بیرته مو چې ورباندې کلیک وکړ غیر فعال شو. بل موږ سره د ایټالیک آپشن ده. د ایټالیک آپشن لپاره کنټرول پلس ای موږ سره شارټکټ ده. کله چې موږ کنټرول پلس آی په بخښنې سره کنټرول پلس آی ونیسو نو وګورئ زموږ همدغه خط یا هم ټکسټ یا هم پاراګراف چې موږ انتخاب کړی ده کوږ شکل سره لیکل کېږي یا هم په کوږ شکل سره راځي. او که چیرې موږ دوباره دا کنټرول پلس آی پریس کړو خپل عادي حالت ته اوړي. او دلته هم موږ که چیرې آی باندې په همدغه ایټالیک آپشن باندې کلیک وکړو وګورئ موږ سره ایټالیک آپشن فعال کېږي. او که چیرې دوباره ورباندې کلیک وکړو غیر فعال کېږي. بل موږ سره د انډرلاین آپشن ده یا هم شارټکټ دې لپاره موږ کنټرول پلس یو لرو چې د هر جملې یا هم د هر ورډ یا هم د هر لغت په لاندې یا هم ترې لاندې یو خط ظاهر کېږي. مثلا که چیرې موږ په لومړي جملې کې وګورو یو خط شته پکې، دویمې جملې، درېیمې جملې، حتی ټول پاراګراف کې موږ سره
یو انډرلاین شتون لري. بل موږ سره انډرلاین مختلف ډولونه لري. مثلا د هر لغت لاندې دوه کرښې وي یا هم مثلا ډبل کرښه وي یا هم مثلا دغسې کرښې وي موږ سره دغسې کرښې وي یا هم موږ سره دغسې کرښې وي پکې چې دغسې کرښې زیاتره په های ویس کې استفاده کیږي. هر یو کرښه چې زموږ خوښه وي هغه موږ انتخابولی شو. بل که چیرې موږ نن باندې کلیک کړو نو هېڅ انډرلاین موږ سره رانشي. ولې؟ ځکه چې موږ د انډرلاین په برخه کې نن انتخاب کړی. بل موږ سره دلته مور انډرلاینز شتون لري. د مور انډرلاینز آپشن به وروستیو شیبو کې ولولو. او دلته وګورئ موږ سره د انډرلاین کلر هم شتون لري. مثلا موږ تور کلر انتخابوو یا هم سور کلر ورته انتخابوو یا هم ژیړ کلر انتخابوو یا هم آبي ګلابي هر کوم یو کلر چې زموږ د انډرلاین د آپشن لپاره خوښه وه هغه موږ انتخابولی شو. بل دلته وګورئ موږ سره که چیرې موږ د انډرلاین په آپشن باندې کلیک وکړو نو وګورئ زموږ همدغه پاراګراف انډرلاین کیږي او که چیرې موږ دوباره ورباندې کلیک وکړو د انډرلاین آپشن موږ سره غیر فعال کیږي. بل موږ سره د سټرایک تھرو آپشن ده. د سټرایک تھرو آپشن موږ سره څه ګټه لري او د څه لپاره استفاده کیږي. که چیرې موږ وګورو یو شخص د هغه د افغانستان په هکله یو څه معلومات لیکلي، مثلا هغه غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او په انګلیسي ژبه باندې د افغانستان په هکله یو څه معلومات لیکلي دي او په دې معلوماتو کې موږ ترې غلطیانې وباسو. مثلا دغه پاراګراف یې غلط لیکلی ده. موږ باید داسې کار وکړو چې هغه شخص پوهیږي چې دغه پاراګراف موږ سره غلط ده یا هم ما دغه پاراګراف غلط لیکلی ده. د دې کار لپاره موږ راځو د سټرایک تھرو آپشن څخه استفاده کوو. کله چې موږ سټرایک تھرو آپشن انتخاب وکړو نو وګورئ د سټرایک تھرو آپشن فعال کیږي او د جملې په منځ کې یو خط ویستل کیږي او که چیرې موږ دوباره ورباندې کلیک وکړو همدغه سټرایک تھرو آپشن غیر فعال کیږي. بل موږ سره سبسکرایبډ او سوپرسکرایبډ آپشنونه شتون لري. چې د سبسکرایبډ آپشن لپاره موږ سره شارټکټ کنټرول پلس شفت پلس مساوي ده او د سوپرسکرایبډ آپشن لپاره کنټرول پلس شفت پلس منفي یا هم د منفي علامه موږ سره ده. ګورئ په بخښنې سره د سبسکرایبډ او سوپرسکرایبډ آپشنونه موږ سره زیاتره د ریاضي فارمولونو په برخه کې کارول کیږي. مثلا موږ وایو اکس مربع یا هم د اکس د دوه جذر لاندې یا هم اکس تحت جذر چې په دري ژبه کې موږ وایو او داسې نور شیان چې د سبسکرایبډ او سوپرسکرایبډ آپشنونو باندې موږ پوه شولو. اوس هم راځو د کلیر آل فارمټینګ آپشن ته. که چیرې موږ راشو خپل دغه پاراګراف بولډ کړو، ایټالیک کړو، انډرلاین کړو، سټرایک تھرو یې کړو او مثلا همدغه تغییرات پکې بس دي یا هم موږ راشو مثلا دغه جمله یا هم دغه سنټنس انتخاب کړو او دې ته مثلا یو خط ورکړو. مثلا موږ راځو خط ورته ورکوو سور، مثلا موږ دې ته سور خط ورکوو. نو دلته وګورئ موږ څومره تغییرات په خپل دغه پاراګراف کې راوسته. دغه جمله موږ وګورئ سور فانټ په بخښنې سره د دې فانټ مو پکې بدل کړ، د ټکسټ افیکټ مو پکې راوسته، بولډ مو کړ، ایټالیک مو کړ، انډرلاین مو کړ، سټرایک تھرو مو پکې استفاده کړ. نو دغه زیات تغییرات مو پکې راوسته. اوس د دې کار لپاره موږ څه وکړو چې دغه پاراګراف خپل عادي حالت ته واوړي. یو خو دا چې موږ کنټرول زد ووهو او بل چې دا موږ سره د کلیر آل فارمټینګ آپشن ده. که چیرې موږ د کلیر آل فارمټینګ آپشن باندې کلیک وکړو نو وګورئ ټول تغییرات یو له منځه ځي. مثلا موږ که چیرې راشو ټول پاراګراف یو ځل انتخاب کړو، دلته وګورئ ټول پاراګراف موږ انتخاب کړ. اوس راځو کلیر آل فارمټینګ آپشن باندې کلیک کوو. کله چې موږ کلیر
all formatting option مو فعال کړ یا هم ورباندې کلیک مو کړ نو وګورئ ټول هماغه تغییرات مو پکې چې راوستي وو هغوی د منځه لاړ. اوس هم موږ سره بل آپشن چې ده هغه د ټکسټ افیکټس ان ټایپوګرافي آپشن ده. د ټکسټ افیکټس او ټایپوګرافي آپشن به په وروستیو شیبو کې یو ځل ولولو خو دلته هم ورباندې یو مرور کوو چې په دې کې موږ سره د همدغه پاراګراف چې موږ انتخاب کړی د دې همدغه سټایل بدلیږي. مثلا که چیرې موږ دا انتخاب کړو نو وګورئ سټایل بدل شو او همداسې نور شیان. بل موږ سره د ټکسټ هایلایټ کلر آپشن ده. که چیرې موږ راشو خپل دغه پاراګراف انتخاب کړو او موږ راشو ټکسټ هایلایټ کلر باندې کلیک وکړو نو وګورئ زموږ همدغه پاراګراف هایلایټ شو. مثلا موږ کولی شو چې نور رنګونه هم ورکړو خپل دغه هایلایټ ته. مثلا آبي رنګ ورکوو یا هم مثلا راځو دلته دغه رنګ ورکوو. هر کوم یو رنګ چې موږ ورته ورکوو هغه ورباندې تطبیق کیږي. نو دا موږ تاسو سره د ټکسټ هایلایټ کلر آپشن. بل آپشن هغه موږ تاسو سره د فاونټ کلر ده یا هم زموږ د همدغه خط یا همدغه ټکسټ چې موږ لیکلی دی یا هم دغه پاراګراف چې موږ لیکلی موږ سره د هغې د کلر بدلول دي. مثلا موږ راشو دې ته سپین رنګ ورکوو یا هم ورته خاکستري رنګ ورکوو، سور رنګ ورکوو یا هم زیړ رنګ ورکوو. هر کوم یو رنګ چې زموږ خوښوي هغه موږ ورکولی شو. نو دا موږ تاسو سره د فاونټ کلر د په بخښنې سره د فاونټ آپشن. بل دلته وګورئ موږ تاسو ته ویلي وو چې په وروستیو شیبو کې دغه آپشن به ولولو. موږ سره وګورئ دا آپشن څه کار کوي او د څه لپاره کارول کیږي. لومړی موږ که چیرې راشو فاونټ ته دلته موږ سره فاونټ شتون لري. مثلا موږ دغه پاراګراف چې انتخاب کړی ده موږ راځو مثلا د دې فاونټ یا هم د فاونټ ټایپ یې بدلوو. مثلا ابادي اکسترا لایټ انتخابوو. بل دلته وګورئ سټایل د فاونټ انتخابوو. مثلا سټایل انتخابوو. بولډ اټالیک سایز مثلا 12 انتخابوو. بل چې ده اوس په بخښنې سره یو بل آپشن موږ څخه د هیره ووته چې موږ راشو مثلا که چیرې موږ راشو دلته خپل همدغه ژبه بدل کړو د وینډوز لوګو پلس سپیس باندې. مثلا موږ وګورئ د فارسي ژبه انتخاب کړ. اوس دلته وګورئ موږ یو متن لیکو مثلا د افغانستان په هکله. دلته وګورئ موږ د افغانستان په هکله مثلا موږ د احمد په هکله موږ یو څه معلومات اخلو. اوس هم راځو مثلا احمد سلیکټ کوو بیا راځو مثلا احمد ټایټل انتخابوو او انټر کوو. اوس مساوي برند او شروع څلور پاراګراف قانون اوس انټر وکړو. په بخښنې سره موږ مثلا راځو د احمد په هکله مثلا یو معلومات لیکو. مثلا وایو احمد مثلا وګورئ موږ یو څه لیکو. اوس هم راځو مثلا دا یو ځلې انتخابوو. دا مثلا کاپي کوو بیا بیرته یې پیسټ کوو.
روښیم سره دا رازمي پیسټ کوم. دلته وګورئ مونږ مثلاً دغه معلومات د احمد په هکله ولیکه. اوس راځو مونږ غواړو چې هم په دغه پاراګراف کې او هم په دغه پاراګراف کې مونږ سره بعضې تغییرات راشي. مثلاً د دې کار لپاره مونږ راځو د فونټ په برخه کې مثلاً راځو خط انتخابوو ابادي او سټایل راځو انتخابوو بولډ ایټالیک سایز یې 12. اوس هم راځو دویمې برخې ته چې هغه دري ژبه ده. مثلاً دري ژبه کې راځو مونږ دلته لیکو نستعلیق. مثلاً مونږ لیکو نستعلیق. وګورئ مونږ نستعلیق ورکړ. د بخښنې سره مونږ راځو دغه آپشنونه ورکوو. مثلاً فونټ یې راځي ټایمس نیو رومان انتخابوو. سټایل یې مو بولډ ایټالیک سایز یې 12 او دلته راځو مثلاً نستعلیق ورکوو د فونټ په برخه کې د دري ژبې لپاره نستعلیق. مثلاً سټایل یې بولډ او هم سایز یې مثلاً 11 او فونټ کلر یې اتوماتیک وي. انډرلاین سټایل پکې نه وي او انډرلاین کلر هم ونه لري. مثلاً سټرایک شو او ډبل سټرایک شو او سوپرسکرپټ سبسکرپټ او سمال کپس ال کپس هایډن دغه آپشنونه تاسو ته ویلي وو. مثلاً مونږ راځو اوس دغلته وګورئ سیټ از ډیفالټ آپشنونه شتون لري. مونږ سره د سیټ از ډیفالټ آپشن که چیرې مونږ ورباندې کلیک وکړو دلته مونږ ته وایي چې آیا تاسو غواړئ دغه تغییرات په هر یو صفحه کې راولئ. مثلاً هر یو صفحه چې تاسو په خپل ورډ پروګرام کې خلاصوئ دغه تغییرات باید پکې راشي. مثلاً خط ټایمس نیو رومان وي او د دري ژبې خط یې باید نستعلیق وي، بولډ ایټالیک وي، په انګلیسي برخه کې سایز یې 12 وي او د دري ژبې په برخه کې سایز یې 11 وي او بولډ وي. دلته وګورئ مونږ ته ویل this document only یعنې یوازې د دغې ډاکومنټ لپاره مونږ ته دا کار ترسره شي. یا که چیرې مونږ all documents based on the normal dot DOTM template انتخاب کړو او اوکې ووایو بیا هر یو صفحه چې مونږ په خپل ورډ پروګرام کې خلاصوو اوپن کوو مونږ سره به دغه تغییرات ورباندې راشي. هیڅ یو تغییرات مونږ پکې نشو راوستلی. یو دا چې مونږ دوباره راشو دغه صفحې ته او پکې دغه آپشنونه غیر فعال کړو او لومړی حالت ته یې راوړو. اوس مونږ مثلاً وایو only this document اوکې وایو. کله چې مونږ اوکې وویل نو ګورئ خط یې ټایمس نیو رومان شو او سایز یې 11 شو او که چیرې مونږ وګورو نور تغییرات هم پکې راغلي. مثلاً د عنوان په برخه کې مونږ سره تغییرات راغلي دي او دغه که چیرې وګورئ د دري په ژبه کې هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی. ولې؟ ځکه چې مونږ سره همدغه نستعلیق خط چې و هغه زموږ په کمپیوټر کې شاید نه وي ډاونلوډ. د دې لپاره مونږ په وینډوز 11 درسونو کې د فونټ د درس په برخه کې مونږ تاسو ته ویلي چې څنګه یو خط په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کړو او یا هم څنګه یو لنګویج په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کړو. نو دا مونږ تاسو سره د وینورډ پروګرام کوم درس هیله کوم زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بل درس پورې ښه